راشه تاسې نه رنځامن دې راوړي دي او هغه اخرنی انګور دې راله پېغور راکړو مبارک شه شادوی راته ووې یا خدایه پاکه یا خدایه پاکه یا ښځې حوصله وکړه ته پاسه خبره واوره خدای پاکه داسې جوړ شو پاس دی که نه السلام علیکم بچوړیا الله دې تعالی زما د خیره هره خوشحالي درکړي زما په ژوند کې ته یو امید پاتې شوی یم بیا خو دا نورو زامنو په ځای چې لاله الله لوڼه راکړې وې نو ډېره به ښه وې د داسې زامنو نه خو نه زامن ښه اوهو مور د دې زامنو خو تاسو تر اوسه په صفتونو نه مړېدئ او اوس پیمانه یې او بچوړیا پیمانه ځکه یم چې زامنو له مې ودونه وکړل چې زما خدمت به کوي خو د ښځو خدمت یې څه کوي چې د زامنو هغه خدمت یې رانه هم واخیسته الله به خیر کړي مور تاسو داسې وکړئ تاسو راپاسئ هغه کټ ته کښېنئ تاسو کټ ته کښېنئ مور وسوایه بچوړیا زما زامن هم د ښځو غلامانو ختل افسوس کوم په داسې زامنو باندې چې د خپلو ښځو دپاره مور هېره کړه او زما د عمر خدمت او امیدونه یې په سین باندې لاهو کړه بچوړیا په سین باندې لاهو کړه مورو ته ولې غم کې زه یم که نه چې ستاسو څه قسمه خدمت وي او څه وي ما ته وایې که نه مور تاسو ولې خفه کېږئ ستاسو لپاره زه یوازې پوره یم بچوړیا ته خو زما اخري امید پاتې شوی هغه نورو زامنو انګورانو خو زه یوازې پرېښودمه خو زما د ژوند ټول ارمانونه به ته پوره کړې بچوړیا ټول ارمانونه به ته پوره کړې مور څه ارمانونه حکم کوه ستاسو چې څوم ارماني الله به یې پوره کوي او زه به خپل کوشش کوم مور بچوړیا زه غواړم چې ستاسو واده په دمداغ سره وکړم او زما ټول ارمانونه ستاسو په واده او د انکور په خدمت باندې پوره شي زویا نه نه مور ستاسو چې څه قسمه خدمت وي زه به یې کومه خو مور په واده کې ونه یم واده نشم کولی مور زویا که ته زما ته واخلي نو واده به کې مور په دعاګانې کې ستاسو ما ته دعاګانې نه خوښېږي او که ما واده وکړو نو یقین مې نه راځي چې تاسو ما ته بیا دا دعاګانې وکړئ او هر وخت ستاسو په خوله باندې زما نوم وي مور زه نه غواړم چې ستاسو دعاګانې ما ته بندې شي اما واده ته مه مجبوره کوئ مور بچوړیا ته خو زما د سپین سر اخري زوی چې تا ته دعاګانې نه کومه نو نور به یې چاته کومه او زما خو د دعاګانو نور څوک نه دي پاتې شوي او د خپل اخرین ګور به لکه د ګل ساتمه نور به په ځان پورې خلک نه خندومه زویا مور ما په دې امتحان کې ما چوه زه واده نشم کولی مور زویا زما د ارمانونو او خوشحالیو سره لوبې مه کوه کلي زما ژوند به د ناامیدۍ ښکار شي زویا مور زه تاسو نه خفه کومه خو زه ستاسو محبت په نفرت او دعا په بددعا کې نه بدلوم زویا بیا دا خبره مه کوه یو مور هم نه غواړي چې زوی په دعا کې نه یادوي دا ستا شک او ګمان دی مور زما کاروبار نشته او په خپلو خپو هم نه یم ولاړ زما په سر د ذمهوارۍ دا بوج مږده مور بیا د پلار په ډک دوکان باندې ناست دی تا ته د څه کمی دی او بیا زه نه غواړم چې په تا پردی کاروبار وکړم او د مرګ او ژوند څه پته نه لګي او زه غواړم چې زما په ژوندانه باندې ستا واده وشي او که ته زما د خوشحالي زما په ژوندانه نه قبلې نو خیر دی زما د مرګ نه پس بیا واده وکړه چې مړه شوم مورو هره خبره کوه خو د مرګ دا خبره په خوله مه راوله او که خامخا ستاسو ارمان دی نو ستاسو د خوشحالو دپاره به
زه واده ته تیار شم ملګرو زما واده له به خصوصي وخت ورکوئ او زما د واده ښکلا به ستاسو د ټولو راتګ وي. ولې نرور ستا واده له خو به خامخا درځو خو دا واده دې ډېر اچانک جوړ نه شو تا خو موږ ته څه ویلي نه. او دوسته تا خو وایي چې زما د واده څه اراده نشته او تر څو چې زما خپل کاروبار نه جوړ شوی نو دا ولې اچانک داسې واده جوړ شو. او بالکل ملګرو زما اراده هم داسې وه چې تر څو پورې زما خپل کاروبار نه وي جوړ شوی او زه په خپلو خپو نه یم ولاړ نو زه به واده نه کوم. بس مور را باندې زوروره شوه او واده ته یې تیار کړم. بیا خو ډېره ښه خبره ده چې ستا د مور په خوښه ستا واده کېږي. او ها یوه خبره بله د واده د تیاري نه به بالکل بې فکره اوسېږو هغه ټول هر څه به موږ نه کوو. بس رونو څه خدمت هم نشته خو تاسو ټول به واده له په وخت باندې راځئ. ټیک ده د الله په امان. ملګرو د خلکو چې واده ډېر خوشحالېږي او د ابوبکر په خپل واده کې څه خپه خپه شان دی. دا ولې؟ او یار د واده ته ذهني تیار نه و خو مور و پلار په زور مجبوره کړی دی نو ځکه خفه دی. بس یار نور به څه ووایو خو الله دې پکې خیر واچوي. آمین. مبارک شه د زوی واده دې جوړ کړو. دا بوډا خدا خودی د باندې ځمکه ډکه کې زړه دې رانه وست الله مې درنه خلاصه کړه. نو په ما سره ځمکه ډکې راځه ته کټ کېو. دا بوډا راځه کېنه که څه زړه دې رانه وست یا بوډا خدا خو مې غر کړ. یا ښځې هغه ګاونډیان د نوم روغ نه دي پاتې شوي هغه انګورانې او زامن دې هم د کور نه شړلي دي. سړیا ستا مقصد سره د مقصد خبره کوه. یا ښځې مقصد مې دا دی چې دې رانه خوشحاله وې نو په دې خادۍ کې به را سره بنګړه خو اچولی وې که نه اخري زوی و دی. سړیا انګورانه زامن چې په کور کې وی نو ما تا به داسې ګپ لګولی ښه ده چې نشته باقي که ستا بنګړې تګړه شوی نو دواړه به پاسو دواړه به پکې بنګړه واچو که. یا ښځې نو بیا انتظار درته خبرې دی پاسه چې بنګړه اچو که نه پاسه. خلک د خلکو د واده په ورځ چا ویشلی او موږ وایو چې خپل ابوبکر ملګري ته پګړۍ په سر کړئ. واده دې مبارک شه ابوبکر. ابوبکر واده دې مبارک. بچوړې ته راپاڅېدې بچوړې کوشش کوه چې سهار وختي راپاڅې بل مونده سبق پکې وې نو ټوله ورځ باندې د خوشحالو سکون وي. بچوړیا زما لوڼه ستا نه ډېره ګیله ملې او خفه تللې دي او ستا نه یې هم ډېرې ګیلې کولې. ولې خفه شوي دي؟ په دې خفه شوي دي چې ناوې ته کمې ده په خیرونو روپۍ راغونډې شي نو هغه خلک خواخیله ورکوي نو ویستان ګور خو پکې تا ته د سره ست هم ونه کړو. مور دا کومه غټه خبره ده دې ته غواړو زما د سره فکر هم کوم زما چې تاسو له پیسې راوړم. نه بچوړیا خیر دی. نه مور زموږ تاسو یو شي نو وسنې دورانې ښه پوه دي خو ځان یې له قسته ننګاره کړی چې ما ته پته نه ده خو خیر
موږ به درته خونه ښایو مور ته واخله بیا کامیابه شي لورو چای پوخ که نو ته به یې وڅکې او زه به یې وڅکمه ډېره ښه ده مور وعلیکم السلام کینو زویا دې له مې راغوښتې واده خو دې وکړو خو کافر شوې اوس به د لارې په ښي سایډ ځې او د درېیمې کلمې ذکر به کې د لارې په ښي سایډ او د درېیمې کلمې ذکر او د درېیمې کلمې ذکر واده چې وکړي نو بیا یې د مور زړه نری شي او د انګور او د زوی خبره پې ډېره درنه لګي اوس په ډېر په خیال چلېږي ګوره که مور د نه خفه شوه که نه نو بیا بې زما هم لاس نه رسي ګورې څنګه چې هغه نور انګورانې او زامن د کور ځغلولي دي که نه داسې به هم تاسو هم وځغلئ د خیره د مور به دې اوس ګوره ډېر غټ خیال ساتې ډېره ښه ده داجي ښه اوس ورشه او د دکان حساب کتاب راغونډ که ډېره ښه ده داجي لاړمه ډېره ښه ده بچیه الله دې مل شه بچوړیا ته چې نوي واده شوي د کور هر شی په ځای پاک پروت و او کله چې ته واده شوي نو د کور نه دې دین روان شو مور زه خو کار کوم او کار کې ما چې په خپله د کور کار کوو زه هر څه مې صفا پراته وو او چې ستا په تمه شومه نو په کور مې سیل راغی مور زه خو کار کوم خو زما د لاس تاسو کار نه خوښوي نو هغه بیا جدا خبره ده که تا د زړه نه کار کولی نو زما به خوښ و خو ته د هر کار نه ځان خلاصې تاسو چې زما رشتې ته راتلئ تاسو وویل چې زما په کور کې هېڅ کار هم نشته او په خپله انګور به کار نه کوم او زه به انګور لکه د ګل په شان ساتم که تاسو ماله وکئ دا جنۍ زما زوی له راکئ ما تاسو للوي درکړه او تاسو ته غلطه پیدا واغسته وای ما تعالی ګیره په لاس کې درکړه او ته په ویښ کې پرې کې او په رشته کې هر خواښې داسې وایي زمانې هم زمانونه داسې په دوکو غوښتې شوي دي زما انګلونه اوس د ټول کور کارونه کوي او ته زما د لوڼو نه زیاتې نازبینه نه یي خو ټیک ټاک کار به کوې مور بدي بدي دروغ ویل نه پکار الله پې خفه کېږي هی 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 دې مبارک شه تر اوسه به دې د پلار په کور کې فلمونه کاتو او هر وخت به دې ټک موبایل په لاس کې او چې دلته رالې نو د دین خبرې دې شروع کړې مور څه وکړم ګان درته ولګوم او ګټه شم درته هی هی چې ستا په ګډه باندې وخت خرابومه نو د دې په ځای باندې ځان ته د سرسانګې ګاډې ولې نه لګومه نو مور څه وکړم ته نورې هم نشي کولی خو کمرې ته ځه خپله کمره ساته بل په خبرو باندې هم نه پوهېږم چې دا ته کومه ژبه وې څنګه چې دا کاټ کاټ وټ دی داسې دا خبرې هم ګډې وډې دي خدایه پاکه ما د دې ښځې نه خلاصه کړي یا خدایه پاکه غرقه شومه بیا مور تاسو اول ننواتې او محنتونه کول اوس په کور کې هم نه برداشت کوي مور ستاسو ټولو خبرې ماته یادې دي داسې دروغ ویل نه و پکار خو کومې دروغ چې تاسو زه واده کړم دا چینکور راله خدای راکړې ده چې اردو او پښتو مکس کوي څوک یې په خبره هم نه پوهېږي هغه اخري زوی هغه هم لاړو غرق شو بیا دې ته ګوره دا خو ماته وایي چې ته دروغ وې خو نور درته څه نه ویمه خو خدای دې مخ ته سپین کړم نو ستا دا مخ ته خدای دې شادو کړي ستا سره خو سپی وخت تېر کړي زما د کیسې به تر اوسه په ټک موبایل خبرې کولې زړه راله پاکو دوکو باندې خوړلی دی خدای مې درنه خلاصه کړه دا څه د خبرې به ته د کار ستړی راله خو زه هم ډېره ستړې شوم ما ډېر ناکام وکړو او په ځان مې سخته تېروله نور رانه نه کېږي ولې خیر شه نو مور دې په سر راخیستې یم چې کارونه کوم نو وایي چې دا کار دې سم ونه کړو او چې نه کوم نو وایي چې ته تیاره خورې او هر وخت راله مور او پلار ته ردې بدې وایي ورونه دې پیر په پیر راځي مور سره دې ناستې پیشاړې راپرې کوي ها نو دا خبره ده زه داسې کومه چې مور هم پوه کومه او په داجي پسې هم ځم او باقي که زما وروڼه د ښځو سره جدا شوي دي نو د هغو ښه کاروبارونه دي د هنر خاوندان دي او باقي زما څه هنر هم نه دی زده او په وړوکي شان کاروبار کې د کور کرایه د کور نغری نشي چلیدی خو ته به ناکام کې او ستا او زما په ناکام باندې به ټایم پاس کېږي که نه زموږ ژوند به ډېر ګران شي ته غم مه کوه زه په مور پسې ځمه مور څنګه یې ښه ښه ما بچوړه ته ښه یې مور یوه خبره مې کوله ستاسو نه ستاسو انګور ډېره ګیله کړې ده ته خو د ښځې ګیلې اورې خو زما خبره هم واوره ښځې دې ماله جوابونه راکړي دي او ما ته په جواب کې څه نه دي پرېښودي
ته بیا تا ته ولې ګیلې کوي مور ستاسو چې د هغې نه څه خفګان وي نو ما ته وایې زه به یې پوه کومه اوسنۍ ښځې نه پوهېږي خانه ځان یې پوهه ناپوهه کړی وي او زمونږ د کور به څه کار وي هغه هم په صحیح طریقه سره نه کوي مور د کور چې څه کار وي نو زه به یې کومه څنګه چې ستاسو خوښي هم هغه شانتې به یې کومه تاسو مه خفه کېږئ ای غیرتي د ښځې د کور کار به وسته کې په ښځه له لاس نه راځي د ښځې نه یېرېږي مور په ښځه مې ولې لاس نه رسي خو هغو چې کار کوي نو د هغو د لاس کار ستاسو نه وي خوښ نو په دې مې وویل چې د کور څه قسمه کاري ستاسو په طبیعت به یې زه کومه چې د خفګان ختم شي ای غیرتي ستا نه خو زما هغه نور زامن ښه دي هفته په هفته راځي چاپې راله وکړي روپۍ راله راکړي او دعاګانې رانه واخلي او بیا ځي او زما دا زړه ورته دعا کوي بس مور چې ستا انګورانې او زامن ښه وو نو ستا نه جدا کېدو ولې او ته چې په خپلو انګورانو او زامنو دومره مینه وې نو تا جدایښت ته ولې پرېښودل او بیا تا ته د خپلو زامنو هفته په هفته راتله 3000 روپۍ هغه ښکاري او موږ چې در سبا بېګا خدمت کوو زما ښځه دله خدمت کوي زه دله خدمت کوم هغه درته نه ښکاري او زما په خیال دا ستا نه هیر دي چې یو 3 ورځې مخکې تاسو له ما جوړې له 5000 روپۍ درکړې هغه نه یادی او د هفتې د یو راتګ د زوی 1000 روپۍ یادی معلومه ده چې میشته ډېره زیاته سپکه ده که دغه شانتې زه هم ستا نه جدا وی او هفته په هفته راتلی او ستا لږ شان خدمت مې کولی ما به ستا نه ډېره دعا اخیستې وه واقعي میشته ډېره زیاته سپکه وي مور تاسو ته خو ما ویلي وو که نه چې زه واده نه کومه خو تاسو زه مجبوره کړم او د څه نه چې زه یېرېدمه نو هم حقه وشوه ما نه غوښته زمونږ کور زمونږ خوشحالي زمونږ محبتونه په نفرت بدل شي مور زه چې د څه نه یېرېدم هم هغه وشوه ما ته هم دا پته نه وه چې ته به زما د نورو زامن نه زیات هم غلام خېجې ما خو وی چې دی به پکې نري خو تا ته هم ګناه نشته چې تا له مې واده کوو زما هغه نورو زامنو کومه توره وکړه چې تا له هم پکې له جدا واده کوو خو خیر خبرې ډېر یو سر یو ښځه به دې پوهه کړي چې دا زما د خاوند ګټه وټه ده دلته چې زه څه وایم هم هغه به کېږي بلکل مور ستاسو خبره ټیک ده همداسې به کېږي ډېره ښه ده زه به لاړ شم یا الله پاکه زمانګیان کې زامن داسې خفه کې خدایه پاکه لکه څنګه چې زه خفه کړم یا خدایه یا ښځې څه چلو شو خیر خو دی که نه راشه داسې نران زامن دې راوړي دي او هغه اخیرنی انګور دې راله پېغور راکړو مبارک شه شادو یې راته ووایې یا خدایه پاکه یا خدایه یا ښځې حوصله وکړه ته پاسه خبره واوره خدای پاکه دا څه چلو شو زما د انګور او زما د زوی دا جورت معلوم زما او جیداد هم زما او په دې کې زما د ښځې بېعزتي کوي زه به د دې خوښ شمه داجي ما خو د وسه پورې د کور ټولې خبرې ستاسو نه پټې ساتلې وې اوس خبرې داسې حد ته رسېدلې دي چې تاسو ته دا خبرې کول لازم دي د هر څه نه خبر یم خو خیر ته وایه داجي تاسو ته خو پته ده که نه چې ما واده نه کو خو مور ورته زه په زور مجبوره کړم او د دې دپاره یې مجبوره کړې چې په خپل انګور دمه شم داجي د کور چې څه کارونه دي نو زما ښځه یې کوي خو د مور زما د ښځې د لاس کار نه خوښېږي داجي ته اوس ویل څه غواړې داجي زه دا وایم که تاسو مور لږه پوهه کوئ او لږه ګزاره کوئ نو ډېره به ښه وي بچیا ستا په مور ډېرې سختې تېرې شوي دي او ستا مور زما دپاره هم ډېرې سختې تېرې کړي دي او په کلونو یې د خواښې او سخر خدمت کړی دی او د هغوی هر قسمه خبرې برداشت کړي دي او د ډېرو سختو تېرولو نه بعد په موږ پسې راحته راغلی ده او نن چې زه څه یم که نه نو د ښځې د ناکام په وجه یم که ستا ښځه تا کامیاب انسان جوړول غواړي نو ستا دپاره دی ډېر ناکام کوي که تاسو زما د ښځې سره ناکام نه شئ کولی نو واده مې درله کړی دی نورو راباندې سراپورې نه دي او خپل غم کوه د کور نه وځه او ښځه دې په سهولت کا ډېره ښه ده داجي
ولې خیر شه ته خو بیا خفه ښکارې او خیر دی ورونه دې راغلی د مور سره ناست وو او ما پر ارشاد او خنداګانې وکړل او لاړ څه یې ویل ورونه د مور ته ویل چې دا څنګه ښځه کړې ده او چې ښځه دې ورله کوله نو بیا خو به دې سمه ښځه ورله کړې وه او داسې نورې ډېرې تېرې پاتې خبرې وکړي بس نورې خبرې مه کوه زه پوه شوی یم داسې وکړه چې سامان راغونډوه زه ګاډی راولم چې ځو دا کور نور په موږ تنګ شوی دی دا کور نور زموږ دپاره دوزخ دی ښه به دا وي چې موږ د دې نه په عزت کې وځو که په دې کې موږ نور پاتې شو نو دا زموږه بېعزتي ده زما په خیال چې ستا هم نوره بېعزتي کېږي او زما هم ډېره بېعزتي کېږي خو ښه به دا وي چې په عزت کې د دې کور نه وځو تا سره هو په لاس کې څه نشته په تش لاس به آخر چېرته ځو بس دا الله لویه دنیا ده الله پاک په موږ له څه جوړ کړي دي الله به خیر کړي زه ستاسو خواله راغلم بخښنه غواړم خو زه نه غواړم چې زما د ښځې په وجه تاسو نور په عذاب شئ او زه د کور نه ځم او بیا به کله کله ستاسو خواله راځم بچوړیا ستا ښځې وګټله او ما وبېلله نه نه مور خدای دې نه کړي چې زه تاسو بېلاتلو ورکړم اصل کې تاسو وګټله او دې وبېلله او ستاسو په کور کې ستاسو راج پاتې شو مورو بهر راته ګاډی ولاړ دی او سامان یې ویستی دی ما له اجازت راکړه مورو ما له اجازت راکړه خو زه به بیا کله کله ستا خواله راځم بیا دې رانه واغستو زه یې تاسو په خپله د ځانه جدا کړو خو خیر الله شته مور زه لاړم آخری امید میم حقا که یوزو آخری حقا را لبلالی یا خدایا پاکا صدا زنیم خو حقا داخل خلدی اللہ هر کور هر علاقه په اتفاق او برداشت طریقې کوي دغه مثال د یو کور هم دی چې په خپل کور کې د صبر او برداشت نه کار واغستې شي او خپل کورونه په وړو وړو خبرو نه ورانوي خاص کر مشرانو له پکار دي چې خپل کشران په ښه طریقې سره پوه کړي نو د دوی په کورونو کې به چرته هم د بې اتفاقۍ او نفرتونو دیوالونه نه ودرېږي یاد دې وي چې مشران نارینه دي د خپل کور مشري په خپل لاس سنبال کړي د نور دا قسمه ویډیوز کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل وادي سواد وایم ضرور سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ دا نشان هم دباو کړئ